د ننګرهار وروستۍ پیښې د شهیدانو کورنیو سره بیلابېلې مرستې وشوې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري چې د علماو شورا رئیس شیخ حضرت جان حنفي ملتیا کوله د بیسودو ګردکت سیمه کې د وروستۍ پیښې د شهیدانو کورنیو غړو ته نغدي مرسته وسپارله. په ورته مهال د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست سرې میاشتې څلورمې لیوه او همغږۍ قومندانۍ له لوري هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې. ننګرهار میشتې د پاکستان جابر رژیم لخوا په افغان خاوره تیری او بېګناه افغانان شهیدانول په کلکو ټکو غندي. دوی وایي پاکستان د خپل امنیت ناکامي په افغانانو نه اچوي او د دا ډول تیریو په وړاندې به د خپل نظام تر خوا ولاړ وي. د پاکستان لخوا د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د وړ مشپې برید کې چې د یو ولسي وګړي په کور ترسره شو، 8 تنه د ښوونځیو او مدرسو کوچني زده کوونکي هم پکې شهیدان شوي. د دغو زده کوونکو بکسې او کتابونه د برید په ځای کې لا هم پراته دي، خو معصوم زده کوونکي په ابدي خوب ویده شوي. ننګرهار کې 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په چوکاټ کې او ایچ ډبلیو موسسې له لوري په مومندري او لالپوري ولسوالیو کې 200 کسانو ته د کانالو پاکولو په پروژه کې د کار زمینه برابره شوه. هیواد ته تازه راستنیدونکي کډوال د سرپناه په موخه د ځمکو ویش ترڅنګ له مسؤلینو بیلابېلو برخو کې د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین راستنیدونکو کډوالو ته د سرپناه په موخه د نمرو د ویش ترڅنګ د کاري فرصتونو او بیلابېلو برخو کې د مرستو ډاډ ورکوي. ننګرهار میشتې ولسونه د پاکستانی پوځي رژیم وروستی هوایي بمبار چې پکې میرمنې او ماشومان شهیدان شوي د افغانستان په خاوره تجاوز او تیری ګڼي او وايي ولسونه چمتو دي د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه له خپلې خاورې دفاع وکړي.